ټاپونه ولې تاسو د پنجاب د ظلم مخه نه نیسئ د پنجاب د ظلم مخه ونیسئ که نه خویندې به په غورځنګ راشي او چې افغانستان کې د بشري حقونو نړیواله ورځ د یوې خبریالې په شهادت سره پیل شوه. انګریزانو ته ماتې ورکړه دغسې به د پنجاب ښکلا هم ورماتوي. ملالۍ میوند د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبریالې او ویاندې په توګه دنده ترسره کوله چې نن سهار جلال آباد ښار کې له کوره دفتر ته په لاره د نامعلومو وسلوالو له لوري شهیده شوه. د کورنۍ غړي یې وایي ملاله میوند د هیواد راتلونکي ته هیله منه وه او دوی به یې لاره تعقیبوي. د ملالۍ لاره تعقیبوو یوازې نه پرېږدو. موږ په دې لار کې ډېرې قربانیانې ورکړي. زموږ مور وه، ملاله وه، موږ لا نورې ډېرې قربانیانې ورکوو، خو د دې هېواد او د ملالۍ د هیلو او زموږ د مور او د دې هېواد د راتلونکي او د هیلو لپاره ټول قربانۍ ته حاضر یو. ملالۍ میوند د خبریالۍ ترڅنګ مدني فعالیت هم کاوه او تیر کال د افغانستان په شپږیزه کرکټ لیګ کې د کرکټ د مبصرې په توګه په لوبو تبصره هم وکړه. له تېرې میاشتې راهیسې هېواد کې دوه نور خبریالان هم شهیدان شوي چې یو یې هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي او بل د طلوع تلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش دی. د چارو یو شمېر شنونکي د خبریالانو و مهمو شخصیتونو وژنه د دولت د وسلوالو مخالفینو کار ګڼي او وایي مخالفین غواړي یا د کړنو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن زیات او د خلکو په زړونو کې ویره او طرحه واچوي. وژنې ولې پړی په ځان نه اخلي او هغه هم د دوی دې له خاطره چې دا ډېر قریح عمل ده، ډېر زیات بد عمل ده، ډېر زیات له دې نه پورته خیانت جنایت نشته. ځکه شرمېږي چې ووایي زموږ یو جلکۍ مړه کړه. د چارو یو شمېر نور شنونکي بیا وایي د دولت وسلوال مخالفین د افغان ټولنې خولور، زړور، لوستي او هوښیار کسان په یو نه یو ډول له منځه وړي چې سبا بیا سرخوږی ورته جوړ نه شي. په یو ډول باندې د حکومت پر ضد باندې وهڅوي تر څو دوی حکومت ته ووایي چې تاسو زموږ امنیت نشئ ساتلی او هر ډول چې کېږي تاسو باید د امنیت ټینګښت او د سولې راتلو لپاره د وسلوالو مخالفینو شرایط ومنئ. او دوهم هدف یې دا ده چې دوی غواړي د افغاني ټولنې هغه مهم کسان چې هغوی خولور دي، هغوی زړور دي او هغه هوښیار کسان دي هغه په یو ډول باندې یو ډول له منځه ویسي تر څو په راتلونکي کې دوی ته چارې اسانه شي او همدارنګه دوی ته یو سرخوږی جوړ نه شي. پر ملالۍ میوند برید د ولسمشر غني، د خبریالانو خوندیتوب ټولنو، اروپایي ټولنې، برټانیې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو له لوري وغندل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکي پر ملالۍ برید د ټولو انساني، اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف کار ګڼي او ټولنې ته یې د خدمتونو د ستاینې ترڅنګ د نوموړي وژونکي وحشیان یادوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي سږ کال هېواد کې د ملالۍ په ګډون 7 خبریالان شهیدان شوي دي.